اشکه دا ډسکو څنګه خوند به کولی چا وویل دا چا وویل صاحبه دا وویل زویه دا خبرې یو څه در کمي کړ کنې ورځ به زما د لاسه غځول شوی هغسې خو دې نو زه ورغځولی سمه معنا ته دی ورغځوې دی یې ورغځوم او تا ورغځومه وانو امام ولاکه بنګړې په لاس کړې یې وانه خو بنګړې په لاس وکړه او خوشحالي په خوش وکړه که زما د منې پر څه شي خاندې یا ما فکر غبانې وکړي چې دا به د غوږوالۍ او د بنګړۍ سره څنګه وایسېږي فکر غبانې خندا رالی زویه لږ فکر چې پر کارم وکړه او فکر کوم ارواغه باندې فکر کوم چې دونه ډېر فکر پر کوې نو د کار دې ولې درک نشته صاحب ټول ورځ فکر غبانې تیر اوسي په دا خطر غ کار باندې وخت پیدا نه اوسي مسخرې کوې او چپس احمقه چیرې اوسي احمق زه احمق زما پلار احمق زما ټوله خاندان احمق صاحب دا خبر غدی په بیاکلۍ کې سمه وکړه که مې وله غټ ورکړ چې ته ټولکین به چې لاندې وغورځومه دوې لغتې وا کور ته به ورسېږي ډېر ښه خبر نه وکې وا کومې نو څه به وکې اول غه به دې سر کلی وکم بیا غه باندې مخ تور وکم په خره غه باندې چپس پور وکم سر مې را کلی کوې او ته سلمان یې زوی موږ غه باندې سلمان نه دی موږ غه دا علاقه باندې ورور دی اینجا شی کو که ورور یې که خور یې که هر شی یې زما د دفتر څخه به د باندې یې زما په دفتر کې صاحبه چای راوړمه تر اوسه چیرې وې صاحبه د باندې مې امام کوئ دا ماش خو زه تا ته پر امامو باندې نظر کوم نو بیا پر څه شی راکوې پر خوب باندې ورکوم سمه ده د سبا یو سترګه خوب هم کوم باره به نو لږ نه وخت هم راځم زما خدای د دوی د لاسه به یې وخت زه مړ شمه صاحب موږ غه باندې مخکې زموږ حساب کتاب خلاص وکړه زوی زما پر مخ څه شي لیکلي دي احمق زما پر مخ احمق لیکلي او وروره چې لیکل سوي نو زه اوس څه وکړمه نن به په دا دفتر کې قتل کېږي د چا ستا قتل به کېږي او زما قتل به څوک کوي زه کومه صاحبه ته خو بیخي نسې کولی ولې نشم کولی ځکه چې چاکو زما سره دی تا دفتر ته چاکو راوړی وا ما نن به د یو چا بخمل وربورې کړمه زویه څه به مبسته ځې تا دفتر ته چاکو راوړی دی چې صبر وکړه چې اوس د سیدې ور واستومه اوی صاحبه مبسته خو هغسې ځمه دغه در مخه به یو څوک په چاکو ورکش کړمه څوک ورکشې تا چې مې ورکش کړه دا دې ورکش مې کړې مړ دې کړم اله وایي مړ یې کړم صاحبه څنګه مې وبېرولې مساله یې دی مساله یې